نن سبا دا یو په سوشل میډیا باندې ډیر بحث روان دی چې آیا شاعري حلاله ده که حرامه ده. په سوشل میډیا باندې چې وګورو نو یو دوه انفلوئنسر دي، یو طارق پټان دی او یو بل کس دی چې مقابله ده چې شاعري حلاله ده که حرامه ده. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ نو شاعري بالکل حرامه ده. شاعري کې دوی کم ځای نه یادي. شاعري په پښتو شاعري خو بالکل د قتل نه ده، بلکې داسې شاعري چې کوم ده په پاکستان کې، افغانستان کې او انډیا کې او بنگلاديش کې خودمره نه ده. په دې ملکونو کې دا شاعران بالکل هغه فحاشي شاعري کوي چې هغه بالکل د ویلو نه ده، بلکې پښتو هغه خو داسې اندامونه یادوي په سټیج باندې چې بالکل د هغه د ویلو په دې خوله باندې هغه ویل هم ګناه ده. نو بالکل داسې قسمه شاعري چې کومه ده هغه بالکل ګناه ده. پیغمبر علیه السلام وایي چې د انسان خېټه دی د وینو د زو د نوونو او د ګندګۍ نه ډکه شي، خو لیکن د شاعرۍ نه ډېر ډکه نه شي. شاعري بالکل دا کوم چې نن سبا په دې سټیج باندې کېږي چې هغه په هغه اندامونو د زنانو یادوي چې هغه بالکل د ویلو نه دي، او هغه شاعران بالکل هغه ښکته حرکتونه کوي. که تاسو وګورئ په دې پښتونخوا کې ښکته پښتونخوا ده که بره پښتونخوا ده، تقریبا 99% شاعري چې کومه ده هغه بالکل د قتلو نه ده. بالکل داسې ځایونه پکې یادوي چې هغه بالکل د ویلو نه دي، او بلکې اوس پکې شاعري کې چې مړ دی راشي ورک نه دی او بیرته را پیدا بشي. دا کوم قسم شاعري ده تاسو چې کوئ؟ شاعري خو بالکل دې ته نه وایي. تاسو کوم ټاپک رانیولی دی هغه ځایونه یادوي، په سټیج باندې ودرېږئ او بیا تاسو بیا په دې باندې بیا فخر هم کوي چې موږ شاعران موږ ګلوکاران موږ د ګلونو کار کوو. تاسو ګلونو کار نه کوئ، تاسو یو قسم فحاشۍ ته دعوت ورکوئ، بالکل کلیام ورکوئ، دعوت ورکوئ، غیر قانوني کار کوي. داسې شاعري بالکل نه ده پکار چې تاسو پکې مخونه یاد کړئ، تاسو پکې د زنانو هغه اندامونه یاد کړئ چې کوم هغه شریعت منع کړي دي بالکل په سټیج باندې، او بیا تاسو هغه په سټیج باندې وایي او تاسو ته فیمیل هم ناست دي. فیمیل هم داسې فحاشي نن سبا تاسو وګورئ، داسې فیمیل هم څه کوم څو پښتونخوا کې دي شاعران فیمیلز چې هغه کوم شاعري کوي هغه بالکل د ویلو نه ده، او هغه ځایونه یادوي چې دغه د نه ویلو دي. بالکل شریعت داسې قسمه شاعرۍ نه مکمل تاسو ته وایي چې داسې قسمه شاعرۍ نه تاسو اجتناب وکړئ، او داسې قسمه شاعري بالکل په اسلام کې منع ده. دغه شان اهم او قیمتي بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. ملاویږم تاسو سره په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. تاسو موږ لره کوي اجازت. فی الحال السلام علیکم ورحمت الله.